د کهانه شروعات دوی داس دنیا نه کیږي چرته کې چې خطرناک وارث خواره شوی هغه وارث په باران د بچی نه خورېدل هغه باران بچا باندې هم اورېده باغه باندې په داسې د دراته د سره وای چې په هم په موقع باندې مړ کېده د خطرناک باران د بچ کېدو لپاره مارټن سایمن راسمس یا کیرن پیټریک او د سری باقي ملګری په ویغه حویلې کې پناه واخلي هلته کې چې په سمرم کسان اوسېدل هغه ټوپټوله دی په ډېر خوشاله سره استقبال وکړي او دوی لا صفا کمرې او په دې سره خوراک ورله هم ورکړي د سره وجې نه چې هغه ته داسو لګي چې ګری شیخر مونږ ته محفوظ ځای ملو شو یو څو ورځې پس مارټن چې کله دا حویلې تا خانه ته ورشي او دا غزه فریزر ته پام وکړي نو باغې کې ورته د زناور پسې باندې د انسان غوښه په نظر باندې راشي هله شوی په داس طریقې سره کټ کړو لکه څنګه چې خلک د زناور غوښه کټ کوي مارټن د مخ سری بروخي چرته کې هغه ګوري چلته کې خو یو عجیب رسم را شروع دی هلته کې دا یو انسان مخ ته لفافه پرته و په اول کې سایمون په سبا نه هم نه پوهیږي خو بیا ورته الکس دا خبرو کې په دې وخت کې چالي لفافې نه هم ګل وروته نه دی به دا مطلب وي چې بنن د نور کسان د بچ کولو لپاره د خپل ځان قرباني ورکړي په دې سره دوی مازو کړو شي چې تر اوسه پورې موږ د سومرم وغه او خوړلې هغه د سر زناور نه بلکې دا انسان وي کوم چې صرف یو افته مخ کې د خپل ځان قرباني ورکړي دا په سره هغه کې موجود څه کسان الټیانې را شروع کی او څه پکې دا غزين د وته کوشش خو د الکس کسان د مغسري په خپل قابو کې را واخلي په دې خبره باندې د پروګرام د خدمتونو مخ کې هیڅ چاته هم بار تر وته اجازه نشته په سره هغه ټوپټوله کسان پر چې دوی لاسونو باندې هغه لفافي کولو کی د سایمون او د راس پس دوه لفافي خالی روخي چې خو دې سره ګل پکې د لیا پیسې کې راشي لیا د مغسري په جلا شي ولې چې هغه د سره هم د قرباني د پاره تیار نه و په دې وخت کې مارټن هغه ته کې راشي او د مغسري د ریکس په مخ باندې سپېړه پورته کی په دې وخت کې هډي باغ باندې تمانچه کې بیا ورته ریکس وایي موږ سره دې نه علاوه هیڅ خص مسله را نشته دلته کې موجود هر چا ته را پته ده چې نه ورځ بداوی نمبر خامخا راځي هم دا وجه ده چې یو بل سره ښه اخلاق ساتي په دې وخت کې کرن یو بوډۍ ښځه مخې ته راشي او د لیا د لاس نه ګل واخلي په دې خبره باندې وینن زما نمبر دی هغه ته اوس داس لګیدل چې دا زما لور ته هم دا وجه وه چې هغې نن د خپل ځان د قربانولو فیصله کړې وه لیا په چغو باندې بجړا شي چې په دې وخت کې کرن هغې ته په ګوته باندې دغه ځای نه تلو اشاره وکړي مارټن بیا د خپلو کسانو سره دغه ځای نه بار ته روځي چې په تلو کې سایمن د هغه نه د خپل پلار د فیډریک په باره کې تپوس وکړي په دې سره هډي ورته وایي زه ستا د پلار اسسټنټ پاتې شوی یم او د دنیا چې تباه نو په دې کې ستا پلار سره زما هم حصه ده په دې سره هلته کې موجود هر یو کس خاموشه پاتې شو دې سري دوی د حویلي د همیشه دپاره پرېږدي ځنګل ته په رسېدو سره د ټوپټول په سوچونو کې لاړ چې اخر موږ به اوس په دې ځای کې ځو چېرته کې په دې وخت کې ناڅاپه دوی مخې ته هډي راشي او دا خبره ورته وکړي دا سرنج ما راسمس ته لګول غوښتل او دې په شا باندې یوه خاص وجه ده او دې مخکې چې دوی په نور څه باندې پوه شوي هغه سرنج هم په خپل وجود کې ورخاخي په سرنج کې موجود وارث د مغز سره دغه په وجود کې ور داخل شي چې مارټن د مغز سره دغه نه ډس پورته کړي ولې چې دغه نه دغه وارث نور هم ورخورېدی شو د شپې په وخت کې دوی په خپل زوړ کور کې پناه واخلي مارټن چې کله نقشې ته پام وکړي نو ته یو لیبارټري پکې په نظر باندې راشي هغه ملګرو ته وایي دا ځای خو دې ځای نه ښه کافي لرې دی دې د وجې موږ یو بنکر ته تګ پکار دی دې دپاره چې موږ د هغې نه چې د خوراک څښاک سامانونه را واخلو په سبا باندې مارټن سایمن او پیټریک د بنکر په اړخ باندې ور روان شي او دې سرې روسمس د قصد خپل ځان طبیعت خراب کړي دې دپاره چې د پیټرس سرې د ذات نه زیات وخت تېر کړلی شمه ولې چې دغه دواړه اوس یو بل خوښ شوي بل خو هغه درې واړه چې کله بنکر ته ورسېږي نو د هغې نه دوی ته صفا دا پته ولګېږي چې کیدای شي له غونډې وخت مخکې په دې ځای کې څوک موجود و او زر سر دغه ځای نه د سامانونو په راټولولو باندې شروع واچوي مارټن ته دغه ځای په تراس کې چې چابیانو دې سرې چشمې ورته هم میلو شي او دې سرې پیټریک ته پکې یو ټابلیټ هم په نظر باندې راشي هڅه کله په هغې کې موجودې ویډیوګانو ته پام وکړي نو په دې سره د هغه د خپو نه ځمکو تښتېږي په ویډیوګانو کې دوی د ډاکټر په نظر باندې راځي کوم چې په خلکو باندې خطرناکې تجربې کوي دې دپاره چې هغه د دغه وارث علاج را معلوم کړلی شي او بیا دغه ټوپټوله انسانان ټیک کړلی شي خو چې کله دغه ډاکټر مشر ته پام وکړي نو په دې سره هغوی حیرانه پاتې شي هغه څوک بل څوک نه بلکې د سایمون پلار د کوم نوم چې فیډریک و او سایمون په دې خبره باندې پوه شي چې دا بنکر په اصل کې د ښکاریانو اډه ده داسې ښکاریانو چې څومره هم کسان بچي وو هغوی راګیرول او دغې په شا باندې وجه دا وه چې هغوی دغه بیمارۍ علاج را معلوم کړی شي هم په دې تجربو کې هغوی بلا انسانان وژلي وو دې ویډیوګان په کتو سره پیټریک د مغز په فیډریک پسې کنځلې را شروع کړي خو مارټن په دې خبره باندې ودرې اوس موږ له دا پکار دی چې زر تر زره دې ځای نه خپل ځانونه وباسو ګینې په دې پسې نمبر بیا زمونږ دی اوس دغه ټوپټوله په دې ځای سره خپل کار را شروع کړي هم په دې وخت کې دوی باندې هغلته کې باران هم راشي په سره مجبورا دوی واپس خپل بنکر ته لاړ شي ولې چې هغوی ته را پته وه چې باران په وخت کې ښکاریان هم بار ته نه روځي چې د وجې موږ لا فلحال په دې ځای کې محفوظ وو سمن په دې وخت کې سخته خفه وه ولې چې هغې ته د خپل پلار د فیډریک په باره کې پته
لګېدلې وه چې ما پلار څنګه انسان و. له د وخت پس پیټک شراب بوتل سره دغه خواله شو دا خبر ورته وکړي ویو زما په دې ټیم کې هیڅ قسمه عزت پاتې نه دی ما ته داس لګیږي چې تاسو ته زما څه ضرورت نشته. هغه ډېر مایوسۍ د لاسه دغه باران طرف ته منډه کړي چې سایمون دغه د دربلو کوشش شروع کړي خو پیټک په هغه باندې تر دې حده پورې خفه و چې هغه د کور کړي. سایمون د مغز سره د باران په اوبو کې لوند شي چې د په دوست سره مارټن او لیا د مغز سره بار ته را منډه کړي. مارټن په دې خبره باندې پوه شوی چې دغه باران د اوبو ته مطلب دی چې خودکشي کول د وجه هغه سخت ویریږي. پیټک ورته مسلسل دا خبرې کوي د درنټ سپورت تکا ګینه درې بچي مونږ به هم مړ شو خو مارټن داسې اونې کړلی شي. په دې وخت کې لیا هم دغه سره یو شان په باران کې خپل ځان لوند کړي چې بیا مارټن دغه دوه را دننه کړي او په خپل بنکر کې په ویبلې کمرې کې بند کړي. دنه پس د کہانی یو څو کاله شاته لاړ شي. په دې وخت کې دنیا بالکل د معمول مطابق روانه وه. په دنیا کې بهر یو کس په خوشاله سره خپل ژوندۍ تیروله خو دې باوجود پیټ په دغه ژوندۍ کې لکه ته کوم خوشاله نو خپل نوکری هم پرې خودلې و او دې سری خپل خزي هم پرې خودلې. له اخر وخت کې خپل پلار یو گاډي ورکی په دې خبره باندې ودا گاډي واخلو زموږ دا کور ته همیشه د پاره پرېږده دا وستا په موږ باندې وړي رغټه مهرباني وي ته په نزله باندې روان شو بیا سمندر غاړې ته ودرېږي. پس کې خلک خوب ورشي چې په دې وخت کې هغه د وارث والا باران را شروع شي او چې په ځای کې څومره خلک موجود وو هغه ټول ووجل شي او پیټک د گاډي د وجې بد شي. ادنه پس دغه ملاقات مارټن سره وشي چې په قونتي وخت کې وي د حد نصیب جګري ملګری جوړ شي. هغه اوس شپږو کالو راس یو بل پیژندل خو چې کله سایمون دغه په منځ کې رااله نو په دې سره پیټک ته اوس تاسو لګیدل چې ما سره زیاته مینه نه کوي او دې سره زما ملګری مارټن سره کوي. بل خو په بیل کمره کې سایمون دا انتظار کوي چې کله په مونږ کې هغه وارث راخکاره کیږي موږ به دوانه مړ کیږو خو د بلها ګنټو تیرېدو باوجود په یو کس باندې ته به هم رانه شي. په دې کې راس مسو پیټرس دوه بل سره ولاړ چې په دې وخت کې ناسا پالچته د باران یو قطر راشو د مغز د پیټکس په مخ باندې ورپروزي پر سر دغه دوانو یریږي خو بیا روس هغه له پدې خبر باندې زړه خګ به ته مکبا چې ته مړ کیږي زبر سره په سر کې خپل ځان وجنما په سبب باندې درس مسجد سترګي وغړيږي نو ګوري چې اوس په پیټرس خواته ولاړ دی ا د مغز سره په منډه باندې غزینه بار کی خو خونتي وخت پس دغه سترګي کولو پاتې شي هغه ګوري چې پیټرس خود مخ کې نمړه شوی دا دغه علاج ځان تر نږدې کو په چغو باندې ورپسې په جړا شي. بل خو سایمون اولیا په مکمل توګه باندې ټیک ټاک مارټن په خپل باندې هم باران ته بار ودرېږي او واپس تر ټیک ټاک راشي او دغه ټول د اندازه وشي چې باران کې اوس هغه شان اثر نه دی پاتې شوی. خو دې سره مارټن اوس په دې خبر باندې پوه شوی چې پیټک د قسته د سایمون د وجلو کوشش کړې دي. هډره غوسه د لاسه پیټک د خپل ټیم بار کی پیټک په خاموشي سره دغه ځای نه لاړ شي او په دې کې روسمس د پیټرس لاش د ځان سره روچت کې واپس د بنکر پاړخ باندې را روان شي. سایمون هغه په بیل کمره کې واچو دا خبره ورته کی وې دغه لاش ته خپل ځان لري ساته هغه ورته په دې خبر باندې انکار وکي وې زه هم خپل ځان دې سره یو ځای وجل غواړم. اډه سوچ د کوو نه پس روسمس ته دا را یاد شي چې سر په وخت کې اوس په دې خواړه راغلو او دې سټلې و کې دې شي هغه سپید وجې دا بیمار شي وي خو دا مړ شي وي ډېر مایوسه د لاس هغه د خودکشي فیصله وکړه دغه بنکر بار ته روزي. په دې وخت کې دغه په ریډیو باندې د ښکاری आवाज راشي روسمس په دې خبر باندې پوه شي چې پیټک ښکاریانو راګیر کړی دي او زما ټول ملګری په پسې ګرځي هغه ښکاریانو پیټک راګیر کړو په زور باندې دي د ملګرو په باره کې تاسو کو ورته انکار وکړي خو بیا چې تنه کله هغوی غاغونو باز نو په دې سره هغه ورته هر یو خبره صفا وکړي. په دې کې دغه د ملګرو په باندې شک پیدا شي چې کې دې په روسمس باندې د وایرس اثر نه کیږي د وجوي اوس ټول پټوله په روسمس پسې په ګرځېدو شي. سیمون د ډرون په مدد سره د ټول پټوله علاقه ګوري چې ډېر زر هغه طرف پته لګيږي چې مانه اخوا دي خو ښکاریان موجود دي. هم ټرولیا له دې خبر اطلاع ورکړي چې په سبب باندې مارټن یو ښکاری راګیر کی او دغه په بدل کې ښکاریان ته د خبرو کی چې د روسمس په بدل کې که د خپل کس ژوندۍ دل غواړي نو موږ له روسمس راګي کله چې یو وخت مقرر کو بیا پاغه ځای کې یو بل سره ملو شي نو سمون پاغه ځای کې هغه ستن رو باسي په کوم کې چې هغه وایرس موجوده ښکاری له پسر باندې کېږي. په دې خبر باندې به چې تاسو له کوم ته کې هم د چالاکي کوشش وکړو نو ما به تر لته ملګری وجلی پی هغه چې کله روسمس هغه د پاواله کې نو په دې وخت کې تر دې د پورې خفو چې په خپل باندې هغه سرین چې خپل ځان ته خپل باندې ولګي لغون د وخت پاره هغه ساګانو دريږي به اوسه منټه پس هغه ټیټاک واپس را پاسي اوس دغه ټول ملګرو دروان دي ته خپل باندې ثابت کړي چې دغه وارث ماته هیڅ هم نشي ویلي. هغه کاریان هم د بری دوسر حیرانه پاتې شو دوی دا خبرو کې چې دې موږ د راسمس د ویرینا هغه دوی تیارول شو د کوم په تلاش کې چې موږ د کلونو راسي. فیصل سایمون هم دا فیصله وکړي چې موږ ټول لبا د فیټک کپنه ته تک پکاري بلار کې ماټر د فیټک نه هم معافي وغواړي او د سری هغه واپس ځان سره په خپل ټیم کې شامل کړي. یو څو ورځې د مسلسل سفر نه پس دغه ټوپټول خلی باټه ته ورسیږي او روسمس او سایمون دنه بوزو د سری ماټن لیا او پیټک یو بیل بنکر کې بند کړی شي. پس کې خو تر پته لګیږي چې ته کې خو زموږ یو څو ملګری هم موجود دي هغه هغه ته په سخت کمزوري حالت کې ملو شي او بل خو سایمون د بلها کړو پس د خپل پلار فیټک سره ملو شي د خپل پلار په لیدو سره سخت خوشاله شي او د سره په دې وخت کې روسمس په هوش کې هم راشي. ډاکټر هغه د مغز سره د میډیکل والے کمرې ته راولي بیا فیټک سایمون ځان سره بیل کې دا خبر ورته کوي ضرور د زر تزر ځان سره دي ځای نه بوزا چې دې سنس درون دغه موجود باندې تجربه وکړي نو په دې سره بچره هم چندې پاتې نشي. بیا هغه د وزول
راز بیان کی بلا کړو نو وړاندې ما چې خپل تجربه کوي نو په غلطي سره په دې کې ما هغه وایرس ور داخل کړ چې بیا د بچ کولو کې کامیاب هم شوم ما چې کوم د تجربه په نور خلکو باندې وکړي نو هغه چې هم کامیابی نشو هم دا وجه ده چې ما ستاسو د بچ کولو لپاره تاسو چې هم واپس رونه غوښتلې په دې وخت کې و ډاکټر دروسمس د لاړو د ټیسټ کولو کوشش وکړي خو په دې وخت کې ناڅاپه په ډغو شو بیا هم په موقع باندې مړ شي فډک په دې وخت کې بخبره باندې د خپل زوی نمونه واخلي او چې کله داغه د خپل زوی پټون ته پام شونه په دې سره دا غرنګ زړ شي اوس دا پته ولګيږي چې دروسمس په وجود کې نه صرف د دې بیماری علاج پروت دی بلکې د خوفناک راز پکې هم پټ دی د کوم په باره کې چې دلته کې موجود د فټک نه علاوه چاته هم پته نه لګيږي په دې کہانی کې بس کیږي هغه د پاره موږ له باندې فلم د پټو انتظار کول پکاري تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیتا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای